د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی ته شانګله کې د خلکو د شیم شیم نارو سره استقبال کړی دی. خلکو مطالبه کړې ده چې د کورای پالس کوهستان ډي او نواب علي خان قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړی شي. خلکو د صوبایي حکومت مرداباد نارې هم لګولې دي. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې کله شانګلې ته ورسېده نو خلکو د شیم شیم په نارو د هغه استقبال وکړو. خلکو د ډي او نواب علي خان قتل کیس کې ککړ ملزمانو گرفتارۍ مطالبه کړې ده. په دې موقع مظاهره کوونکو د صوبایي حکومت مرداباد د نارې هم وهلې دي. شوکت یوسفزی سره ډي آی جي هزاره هم په دې موقع موجود و. واضح دی وی چې شپږ ورځې وړاندې د کوهستان ډي او نواب علي خان نامعلومه کسانو په خپل دفتر کې قتل کړو او بیا دغه ملزمان په تیښته کې بریالي شو چې تر اوسه پورې ملزمان نه دي گرفتار کړی شوي.